سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره شپه مې تاسو ته وویل چې راتلونکې شپې کې به ټول معلومات تاسو ته وړاندې کړم چې څه سوي دي او څه به وسي او هیلهمند یم چې ښه پیغام تاسو ته ولرم، خو له بده مرغې هغه پیغام د ښه خبرو ډک نه دی. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې په کومو سیمو کې ډېر تلفات سوي دي او په کومو سیمو کې تلفات کم دي او د زلزلې هستې مرکز په کوم ځای کې و. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه، مخکې له دې چې زه د زلزلې په هکله باندې یو څه معلومات مخکې در کوم، خو وروسته تاسو ته دا هم وایم چې کوم هیوادونه مرستې لېږلې دي او کوم هیوادو د مرستې ژمنه کړې ده او په افغانستان کې کوم کسانو مرستې ته ملا تړلې ده. خو ښه، لومړی په هر څه اوله کې دغه خبرې د کونړ څخه شروع کوو. دا ځکه چې مرکز د دغه زلزلې چې و هغه کونړ و. په کونړ کې اوس مهاله پورې 800 کسان شهیدان سوي دي. 800 کسان بیخي لوی شمېر کسان، لوی شمېر دی او امکان لري چې دا بیخي تر 2000 کسانو پورته ولاړ شي. او په کوم ځای کې چې دا زلزله سوې ده په نورګل ولسوالۍ کې، په هغه ځای کې چې کوم زلزله سوې ده هغه ځای ته لا تر اوسه کسان هم ورته رسېدلي نه وه تر تېرې شپې پورې، ځکه چې هغه سیمه داسې نړېدلې ده چې غرونه هم چپه سوي دي او هلته د موټرانو تګ راتګ مشکله دی او یوازې څو ټیمونه په هلیکوپټر کې ورته لېږل سوي دي، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. د هغه کلي څخه که دا معلومات راووتل نو دا مړو شمېر 2000 کسانو ته هم رسېږي، چې دا یو لوی ناورین او لوی بدبختي ده. ښه، او که راسو په دویمه برخه کې په ننګرهار باندې، په ننګرهار کې یوازې 12 کسان شهیدان سوي دي او نور کسان د شهیدانو راپور نشته. په لغمان ولایت کې هلته هم په زلزلې کې زخمیان لرو مګر شهیدان نشته. په نورستان کې هم هلته زلزلې کورونه چپه کړي دي خو هلته شهیدان نشته، زخمیان هلته هم شته. اوس راځو په دې باره کې چې په کومو سیمو کې ډېر تلفات سوي دي. یو خبره تاسو ته درته وکړم چې په کونړ کې چې کوم تلفات سوي دي هغه کورونه تلفات لیدلي دي چې په هغه کې آینګاډر استعمال سوی دی، پخې خښتې استعمال سوي دي، او هغه کورونه چې چتونه یې ټوله د لرګیو څخه جوړ وه هغه کورونه ډېر مقاومت یې کړی او ډېر خلک هم په هغه کې ژوندي پاتې سوي دي او ډېر زخمیان هم چې راغلي دي د هماغه پخواني کورو څخه چې د لرګیو څخه جوړ سوي دي، هماغه کورونو څخه ډېر خلک ژوندي هم وتلي دي، زخمي سوي هم وتلي دي، مګر مرجوبله د داسې کورو څخه ډېر کمه ده. اوس ډېر تلفات چې لیدل سوي دي په کوم کورو کې لیدل سوي دي، هغه کورونه چې نه وي اوس د کاڼو څخه جوړ سوي دي، د خښتو څخه جوړ سوي دي، د بلوکو جوړ سوي وه او په سر باندې آینګاډر لګېدلی وي او د آینګاډر په منځ کې خښت لګېدلی وه. دغه د کوم کورونه چې نوي جوړ سوي وه دا په یو کلي ډول باندې ټوله خراب سوي دي، ټول ویجاړ سوي دي او ډېر شهیدان چې هم ډېر خلک هم چې په شهادت رسېدلي دي د همدغه نوي کورو په ډیزاین باندې رسېدلي دي. دا ځکه چې پخوا خلکو ته دا معلومات ویې چې دلته سیلابونه راځي، دلته زلزلې شته، دلته هر څه ناورینونه شته، مګر دغه څو وخته کې چې دا سیستمونه نوي ځوانان راغله، دغه نوي ځوانان هم د پخواني خلکو خبرې هم نه منله چې وروره دا لیونې سوي دي چې دا داسې خبرې کوي، دا داسې خبرې کوي. ګوره د پخوا خلکو چې کوم کورونه په لرګیو څخه جوړ کړي وو چتونه یې هغه تر اوسه پورې مقاومت هم کړی او هغه هم جوړ پاتې سوي دي. خو هیلهمند یم چې راتلونکي کې دا مو د پام وړ واوسي چې په کوم ځای کې زلزلې ډېرې دي او د هماغه زلزلې مخه باید ونیول سي، ځکه چې تاسو ته معلومیږي چې په دغه ورځ کې ډېر رګونه په ډېرو هیوادو کې پاله سوي دي. په تېرو ویډیو کې بعضې ملګرو ویلي چې نه دا بعضې رګونه په افغانستان کې پاله سوي نه دي. نه، دا په هر هیواد کې دا رګونه شته، دا داسې نه دی په تاجکستان کې هم شته، په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې هم شته، په ایران کې هم شته. دا واړه رګونه دي چې دا زلزلې جوړوي او دا زلزلې د زلزلو رګونه چې دي په افغانستان کې اوس لکه تېرو ویډیو کې چې مې تاسو ته وویله یو رګ د چترال څخه داسې پر نورستان او ننګرهار باندې کابل ته را روان دی او بل رګ د تاجکستان څخه پر کندوز باندې را روان دی بامیانو خواته، بل رګ د پامیر څخه پر پروان باندې روان دی، بل رګ د هرات څخه پر غور او
بامیان باندې کابل ته روان دی. دا رګونه چې یو ځای کېږي د دوی مرکز پر کوم ځای کېږي دا د کابل شاوخوا سیمو کې دلته مرکزونه جوړېږي چې دلته به په راتلونکي کې زلزلې بیخي ډېرې سي. او که راتلونکي څه وخت کې یوه خبره تاسو ته کومه که په راتلونکي څه وخت کې په مایپر سیمه کې زلزلې وسوه اوس دغه کوم د چترال رګ چې راغلی دی پر نورستان او کونړ او ننګرهار باندې راغلی دی دا که راتلونکي کې د مایپر سیمې کې زلزلې پیدا سوې نو تاسو پوه سئ چې راتلونکي رګ د چترال رګ چې دی دا د کابل د رګ سره یو ځای کېږي او چې کله هم د چترال رګ د کابل سره یو ځای سو د پامیر رګ اوس هم پروان ته رسېدلی مګر دا مړه رګونه دي دا داسې فعاله رګونه نه دي او که دا فعاله سوه نو دلته د پامیر رګ چې دلته کابل ته رانږدې سوی دی د پروان سره دلته په دغه د پروان او تر پداسه پورې تر پغمان پورې په دغه سیمه کې راتلونکي څه وخت کې به نور زلزلې هم وسي چې دا له بعضه مرغه ښه پیغام هم نه دی. نور معلومات چې زه تاسو ته درکوم د هرات څخه چې کوم رګ راغلی دی پر بامیان باندې وصل کېږي او دا هم د تاجکستان د پامیر د رګو سره په پروان کې یو ځای کېږي د بامیان څخه راځي په داسې تیریږي پر پروان باندې دلته یو ځای کېږي نو دلته به هم د زلزلې مرکز جوړ سي او دا به هم په راتلونکي کې زموږ دپاره یو سرخوږی ووسي. اوس راځم په دې باندې چې په ننګرهار او په کونړ کې زخمیان وګوره په کونړ په پانتون کې چې کومه لیلیه وه دغه لیلیې کې هم ډېر محصلین خوړ سوي دي زخمیان دي او شهیدان هم لرو ځکه چې ډېر محصلینو غورځنونه د لوړ چتون څخه کښته غورځولي دي چې هغه پښې مات سوي دي د بعضو دوه کسانو مغزي مات سوي دي چې هغه په بد حالت کې دي او شهیدان هم په حق کې لرو چې له بده مرغه چې دا زموږ دپاره یو بد پیغام دی. اوس راځو په دې خبره باندې چې راتلونکي خو دا زلزلې ډېرېږي اوس د دغه سیمې دپاره څه ډول کورونه باید جوړ سي. د زلزلې دپاره د مقاومت دپاره چې تاسو کورونه غواړئ جوړ کړئ یو خو دا دی چې تاسو باید په ښه قوي ډول سیخبندي او هغه ډیزاین په نوي ډیزاینو باندې تاسو کورونه جوړ کړئ چې هغه دپاره موږ پیسې نه لرو موږ دومره بودیجه نه لرو موږ دومره اقتصاد نه لرو او که غواړئ چې بل ډول په ساده ډول باندې کورونه جوړ کړي چې هغه مقاومت ولري بیا هغه کورونه چې په هرات کې فرادریا جوړ کړي او ډېر خلکو ورباندې وخندله هماغه کورونه بې بدیل لاره د زلزلې دپاره ده چې هغه داسې کورونه په حلقوي ډول باندې جوړېږي بیا بل حلقه په باندې وړه کېږي او داسې وړه کېږي او داسې وړه کېږي تر څو اخر کې ګنبد ته رسېږي. دا په جاپان کې په اندونیزیا کې په فلیپین کې په دغه ټولو سیمو کې چې زلزلې ډېرې دي دا پخواني کورونه دي او دا ډېر مقاومت لري او دا کورونه که موږ هم په راتلونکي کې جوړ کړو دا زموږ دپاره کار کوي او که دا ډول کورونه جوړ نه کړو دا نور کورونه هر ډول کور چې ته په ننګرهار او کونړ او په دې سیمې کې نور جوړ کړي دا به د راتلونکي دپاره تباه کوونکي اوسي او دا به زموږ دپاره بدبختونکي اوسي. بله لاره چې د ساده لاره چې خلکو پخوا هم دا ویلې وه چې هماغه ګنبدي ډول باندې کورونه چې دي دا مقاومت لري مګر نه په دغه ورځو کې په دا زلزلې کې په کونړ کې چې کوم زلزلې سوي دا کورونه هم چپه سوي دي او د دې څخه هم چا خیر لیدل نه دی یوازې هغه د لرګیو کورونه ښه پات سوي دي او بل دغه کوډلې چې کلیوالو خلکو ځان ته جوړ کړي هغه کوډلې هم ښه پات سوي دي مګر دا چې د کاڼو څخه جوړ وه دا چې د انګاډر څخه جوړه دا چې په نوي ستندر باندې او نوي ډیزاین باندې بغیر له ستندر جوړ شوی دا ټول چې پسې په دې کې ډېر شهیدان هم موږ لرو له بده مرغه. اوس په دې باندې خبرې کوم چې کوم هیوادو د مرستې کوم اعلان کړی دی. ښه په هغه سر کې داسې ویل کېږي چې ایران یو ټیم بیخي لیږلی دی او تر اوسه پورې دا لا دقیق معلومه ده چې دا یې په رښتیا لیږلی دی که نه ځکه چې په ټولنیزو ویبپاڼو کې دا ویل سوي چې ایران یو ټیم لیږلی چې د مرستې دپاره که ایران دا لیږلی اوسي نو بیا هند ورسره د نغدي دا څوم مرسته کړې ده چین ویلې دي روسي هغه د مرستې اعلان کړی ترکیې د مرستې اعلان کړی دی ملګرو ملتونو خپل ټیم بیخي لیږلی دی په ساحې ته او دوی هم بې سرحده ډاکټران هم هلته ورسېدلي دي او ډېرو هیوادونو خپل مرستې اعلان کړي دي عربو هیوادونو هم خپل مرستې اعلان کړي دي ایله مند یم چې دا مرستې ژر تر ژره ورسېږي او زموږ کوم کسان چې کورونه د لاس ورکړي دي د هغو دپاره کورونه هم ژر تر ژره جوړ شي ځکه چې زموږ د ژمي خواته روان یو او دا په ژمي کې دا زلزلې بلا هم ډېرې شي دا زلزلې داسې نه ده چې دلته ودرېږي په ژمي کې دا د ژمي راتګ چې دی هر کال د همدغه وختو کې زلزلې ډېرېږي او دا په ژمي کې لا هم ډېر شي خو خدای دې وکړي چې هغه زلزلې ډېرې وړې ووځي او ډېرې ساده ووسي.
په دویم قدم کې د کرکټ بورډ ټولو ځوانانو خپل پیغام شریک کړی دی او دوی په شریک ویلي دي چې موږ هم دغه د څه دپاره موږ خپل مرستې ته اماده یو خو موږ خپل د هېوادوالو سره خپل مرستې کوو او ورسره د میرویس حاجي بنسټ هم ویلي دي چې موږ هم مرسته کوو کامیار هم ویلي دي خو هیله مند یم چې دغه مرستې په صحیح ډول باندې ورسېږي په آخر کې یو بل خبر تاسو ته کومه دا کوم ګوفندونه چې اوس هغه جوړ شوي دي یوازې تېره شپه کې تر 200 ډېر ګوفندونه جوړ شوي دي چې د څه دپاره د زلزلې دپاره داسې خیراتونه داسې ټولوي دغه ټوله فرصت طلبه غله او دړماران خلک دي یو ته هم پیسې مه ورکوئ او هر څومره چې غواړئ سوای دا ټوله ریپورټ کوي چې دا ټوله هغه ناولي انسانان دي چې په دغسې فرصتو څخه دوی پیسې پیدا کوي ارزله هم چې دغسې پیسې ټول شوي دي بیا هم د دې خلکو څخه 1 روپۍ هم لیدل نه ده بغیر له هغه کسانو چې پیژندل شوي چې څیرې دي هغه صحیح دی که هغه نه اوسي بل چاته پیسې مه ورکوئ هغه ریپورټ کوي او هغه هم مه پرېږده چې دا کار وکړي په آخر کې یوه خبره تاسو ته کوم هغه د بدخشان ولایت دا څه دی حالات تاسو ته وایم په بدخشان کې چې کوم زلزلې کېږي وګوره هلته هغه خلکو کوډلې جوړ کړي دي او هغه کوډلې تر اوسه پورې مقاومت کوي په بدخشان کې هر ورځ زلزلې کېږي مګر هغه د پامیر په سیمه کې چې کومې کوډلې جوړ شوي دي هغه مقاومت لري او هغه د زلزلو په مقابل کې دا کلونه هلته درېدلی موږ هم باید په کونړ او ننګرهار او په دې سیمو کې چې نور زلزلې کېږي باید همدغه ډول کوډلې او همدا د فرادریا هغه پلان چې په هرات کې جوړ شوی هغه ډول کورونه موږ په دې سیمه کې جوړ کړو کنې نور کورونه د زلزلې په لپاره مقاومه نه دي دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښه چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه